عمر خوړلي مرغه په ځمکه باندې یوه ټوټه وچه ډوډۍ ومونده. په مخوکې کې یې واخیسته، والوت. ځوانو مرغانو چې له ده سره ډوډۍ ولیده پسې ورغلل چې حمله ورباندې وکړي. لاندې یو مار کرخېده. د ډوډۍ لاندې د مار خولې ته ورخطا کړه. راغلي مارغان خواره واره شول او عمر خوړلي مرغه له ځان سره وویل ښه کار مې وکړ. په دې یو څپک ډوډۍ جنګ جوړېده. که دا هر چا وړې وې نور ورته لاس یو کاوه او ټولو ته تاوان رسېده. دا یوه ټوټه ډوډۍ بل وخت هم پیدا کېدی شي. د زړبودن کمال په دې کې دی چې د لویو کامیابیو لپاره له وړو کامیابیو تېرېدل پکې اسانه شي.